السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د اووم ټولګي د دیني ښوونې ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست، ننني درس ته درته ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، د دیني ښوونې نننی درس مو د نبوي سیرت او تاریخ تر عنوان لاندې دی. نبوي سیرت او تاریخ په اړه معلومات دي. راځئ په درس باندې پیل کوو. د درس په پیل کې د تاریخ تعریف وایو. تاریخ په لغت کې د یوې پیښې د وخت، ځای او زمان تعین ته وایي یا معلومات ته وایي، او په اصطلاح کې هغه علم دی چې د تیرو وختونو کړه وړه د وخت او ځای په پیژندلو او په بیانولو سره راشي. سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د تاریخ اساس دی، البته اسلامی تاریخ. د اسلامی سیرت د تاریخ اساس دی، ځکه مسلمانانو اول شیان چې په سند سره را نقل کړل او بیا یې د کتاب په بڼه ولیږل، هغه د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم واقعات وه. تر دې وروسته بیا د دغه سند څخه استفاده وسوه. نو ځکه هم وایو چې سیرت د اسلامی تاریخ اساس دی او مسلمانان په دغه تاریخ باندې ویاړي. په اسلام کې لومړنۍ پیښې چې ثبت شوي دي هغه د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو احوال دي. وروسته بیا د تاریخ څخه هم د تاریخ د لیکنې څخه هم په دغه طریقه کې استفاده وسوه. راځو د سیرت او تاریخ د سند نقلولو طریقه. عنوان مفهوم دا دی، وای دا سیرت او تاریخ څنګه او په کومه طریقه په سند سره ولیکل سول، هغه بې سنده خبرې څنګه ایسته سوې، یا د سیرت او تاریخ په خپله څنګه لیکل سوي دي. نو په دې برخه کې باید ووایو چې د پیښو او واقعاتو مسندول، رښتینی کول او په صحیح ډول لیکل په سند سره دا یوازې د مسلمانانو او د عربو ځانګړتیا وه. نور خلک د دغه امتیاز او د دغې ځانګړتیا څخه بې برخې وه، ځکه صحابه کرامو او مسلمانانو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت دا ډیر محبوب و، ډیر ورته مهم و. نو ځکه یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند هره واقعه، د ژوند هره پیښه، د ژوند هر اړخ او هر زمان دا یې مسندن په سند سره، په متصل سند سره را نقلاوه، تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په احوالو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې درواغ او بې ځایه خبرې ګډې نشي. نو ځکه دوی د دا سند د نقلولو او د لیکلو ډیر کوشش کاوه. وروسته بیا د همدغه طریقې څخه په تاریخ کې هم استفاده وسول. دغه د سند د نقلولو یا د لیکلو طریقه لومړی په سیرت او په احادیثو کې استفاده سوه، او تر هغه وروسته په تاریخ لیکنه کې هم استفاده ورڅخه وسوه. ورپسې راځو د نبوي سیرت مصادر یعنی سرچینې. د دې عنوان څخه دا مفهوم لاسته راځي چې دغه نبوي سیرت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند دا د کومو سرچینو، د کومو منابعو، د کومو مصادرو څخه رااخیستل سوی دي، د کوم ځای څخه راچنډ سوی دي، سرچینې یې کومې دي. په دې برخه کې ووایي چې لومړی سرچینه د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم قرآن دی، ځکه قرآن کریم ډیری صفات رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي، ډیری هغه موضوعات ذکر کړي دي چې پیغمبر علیه السلام الله پاک ورباندې امر کړي دي، ډیری هغه شیان په قرآن کریم کې د آیتونو په ډول شته چې پیغمبر علیه السلام د الله د خوا څخه ورڅخه
منع شوی دي. د آیاتونو ډیر شان نزول د سیرت ډیر موضوعات دا په قرآن کریم سره ثابت دي او په قرآن کریم کې صراحتا بحث راغلی دي. نو ځکه وایو چې د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم لومړی سرچینه دا قرآن عظیم شان دی. په پسې د نبوي سیرت بل سرچینه یا بل مصدر دا نبوي احادیث دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر فعالیتونه د پیغمبر اسلام د ژوند ډیرې ځانګړتیاوې، ډیرې طریقې او ډیرې تګلارې دا په نبوي احادیثو کې ذکر شوي دي. پیغمبر علیه السلام ویلي دي موږ د پیغمبر اسلام د ویناو څخه هم په نبوي سیرت کې استفاده کولی شو یا استدلال ورباندې ویلی شو. ورپسې د محمدي صفاتو یا د محمدي شمائلو د پیغمبر اسلام د فضائلو، د پیغمبر اسلام د رنګ، د پیغمبر اسلام د جامع او د داسې نورو صفاتو کتابونه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت سرچینې بللی شو. ورپسې محمدي خصائص د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځانګړتیاوې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص صفات لکه د پیغمبر اسلام اخلاق، لکه د پیغمبر اسلام ولاړه، د پیغمبر اسلام ناسته، د پیغمبر اسلام خوب، هغه شیان چې خاص د پیغمبر علیه السلام شو هغه د محمدي خصائصو په کتابونو کې هم موږ پیدا کولی شو او دغه کتابونه د نبوي سیرت لپاره سرچینې بللی شو. ورپسې راځو معجزې ته، هغه خارق العاده کار چې د انبیاو څخه صادریږي د دوی په اراده باندې، دا معجزه ده، د عادت خلاف کار. ټول انبیاء او معجزې درلودې، د پیغمبر اسلام خاصې معجزې. ځینې کتابونه شته چې یوازې د علیه السلام مبارک معجزې پکې کې لیکل شوي، دا هم د نبوي سیرت سرچینې دي. ورپسې بله سرچینه د سیرت هغه غزاګانې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غزاګانو شروع څنګه وسوه، پیغمبر اسلام په دې غزاو کې د جنگ په حالت کې څنګه موقف درلودي، د بندیانو سره څنګه معامله کول او د شهیدانو سره څنګه کول، په جنگ کې کوم فعالیتونه کول، دا هم د پیغمبر اسلام د سیرت یو برخه ده او د پیغمبر اسلام د سیرت سرچینه یې بللی شو. او په آخر قدم کې د سیرت خاص کتابونه، هغه کتابونه چې یوازې د سیرت تر عنوان لاندې د علماو د خوا څخه لیکل شوي، د هغو کتابونو څخه هم د سیرت په سرچینو او مصادرو کې استفاده کولی شو. راځو د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د لیکنې پیل او مشهور کتابونه. سیرت النبی صلی الله علیه وسلم څه وخت را شروع شو په لومړي قدم کې او کومې مرحلې درلودلې او مشهور کتابونه یې څنګه وو. د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د لیکنې لومړی مرحله د صحابه دوره وه چې د 50 څخه تر 60 هجري کال په دغه وخت کې پیل شول. عبدالله بن عباس رضی الله عنه به صحابه کرامو ته د پیغمبر علیه السلام د سیرت درس ورکاوه، د هغه د غزاو په اړه به معلومات ورکول. او همدا ډول عبدالله بن عمرو بن العاص او برا بن عازب رضی الله عنه د به هم خپلو شاګردانو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت بیاناوه، هغو به د ځان سره یاداشت کاوه. ورپسې د صحابه کرامو د دورې څخه وروسته د تابعینو دوره، دوهمه دوره د پیغمبر اسلام د احادیثو د تدوین، دا د تابعینو په وخت کې پیل شوه. په دې وخت کې مهم کتاب د ابان بن عثمان و چې په 83 کال کې وفات شوی دی. د تابعینو په دوره کې مشهور کتاب چې د سیرت النبی په اړه لیکل شوی دی هغه د ابان بن عثمان کتاب دی چې په 83 کې دی وفات شو. ورپسې بله مرحله د اتباع تابعینو دوره یا زموږ تاسو په اصطلاح د تبع تابعینو دوره وه چې په دې دوره کې بیا دغه کتابونه لیکل شوي دي. السیر والمغازی د محمد بن اسحاق المتوفا 151، السیرة النبویه د ابن هشام او معتاد امام مالک او نور کتابونه هم په دې موضوع کې ستا، تاسو کولی شئ چې په کتاب کې هغه د هغوی نومان وګورئ. وروسته د سیرت النبی ځینې مشهور کتابونه د درس اخري عنوان دی، راځو دا وایو. اول سیرت النبی د امام ابن کثیر لیکنه،
دا د امام ابن کثیر لیکنه ده. دوهم سیرة النبی د علامه شبلی نوبانی لیکنه، او الرحیق المختوم د مبارک پوری رحمه الله لیکنه، فقه السیره د محمد الغزالی لیکنه، نبی الرحمه د محمد بن مسعد یاقوت لیکنه، او ځینې نور کتابونه هم شته. ګرانو زده کوونکو، د نبوي سیرت او تاریخ تر عنوان لاندې موږ تاسې نن د نبوي سیرت نبوي سیرت تعریف، تاریخ تعریف، او همدا ډول د نبوي سیرت مصادر پر مصادرو باندې معلومات وړاندې کړل. ستاسو د ښې استفادې په هیله تر بیا چې د همدې درس له لارې زه ستاسو خدمت حاضرېږم، تاسو پر لوی او متعال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.